السلام علیکم ګرانو دوستانو. د پښتنی میرمنی حق پر میړه ما ته اړوند یوه بله ویډیو هم جوړه کړې وه. د پښتون میړه حق پر پښتنی میرمنی. اوس راځو د پښتنی میرمنی حق پر پښتون میړه چیش دی. اول وای د پښتون میړه حق پر میرمنی چیش دی. تاسو پوهیږئ د پښتنی میرمنی حق په څه وي ستاسو په نظر؟ ښه چرت ووهئ او بیا ماته ووایاست. اول صفات کول، خپل نوم لیکل. باید یو پښتون میړه خپل میرمنې ته دا ور وښیي چې ستا نوم دغسې لیکل کېږي. او تر ټولو اساسي خبره باید چې یو پښتنه ښځه یې د میړه څخه ترلاسه کړي هغه دا ده چې امضا ولري. تاسو باور وکړئ ما ډېرې پښتنې ښځې لیدلي دي چې زه تاسو ته وایم 90% پښتنې ښځې امضا نه لري چې څنګه امضا وکړي. او بل اسلامي دین ور زده کړي. اسلام حد اقل ور زده کړي چې هم خپل په حقوقو پوه او هم ستا په حقوقو پوه سي. میرمنې له دنیا څخه آګاه کوي، دنیا ور ښکاره کوي چې په دنیا کې ژوند سره کم دی. دغه پښتنه ښځه یو علت چې د خشونت قرباني کیږي، یو علت چې ضعیفه ده، یو علت چې ضعیفه ټولنه یې جوړه کړې ده، دا ده چې ښځې ته توجه نه کیږي. یو بېسواده مور او باسواده مور دومره فرق دی لکه مځکه و اسمان. نو هڅه وکړئ خپل میرمنو ته حد اقل چې یو شی ور زده کوئ د دې نوم لیکل، د امضا درلودل او په اسلامي او ټولنیز علومو یې پوه کړئ. مه پرېږدئ ناپوه د دې دنیا څخه ولاړه سي. پوهه ورکړئ. مننه.